مبادرت عمل سړی به په نیکي کې کوشش کوي د آینده انتظار به نه کوي لکه مخکې مو چې ویل سړی شیطان غر کوي نبي علیه السلام یې ګورئ اوه حالات په انسان کله راځي بیا د دین نه سړی باسي مخکې نه کوشش کوئ نن چې خدای دنیا درکړې د دنیا په حال کې سره له دې نه چې مشکلاتو کې نه یې د خدای د دین خدمت کړی شي عبادت کړی شي یو خیر و خیرات کړی شي چې نن یې نه کې نو څه معنا فقر ته انتظار کې چې کله بیا مسکین شي په یو وخت کې فقر خو بیا سړي نه خدای ویری هل تنظرون الا الى فقر منسن چې خدای درنه ویر شي چې په فقر لګیا شي بیا به د ځان غم وي در سره د زمانو غم به وي در سره بیا د آخرت خبرې درته صدقه او خطوباتو دې بیا پام کېږي نن چې خدای دنیا درکړې ده په دا دنیا کې په دغه وخت کې صدقې وکړه خیراتونه وکړه عبادتونه وکړه وسیله رحمۍ وکړه نن دې موقع ده دغه انتظار مه کوه نو دا معنی چې نن یې چې نه کړې نو دا معنی چې دغه انتظار کې خو هلته خو بیا بیخي نشي کړی دوم او غنن متقن نن مسکین یې په ډېرو غټو کاروبارو کې نه یې مصروف موقع ده د طاعت د عبادات د ذکر د علم د حاصلولو د نیکو خلکو د صحبتو شریکېدنو اوس یې وکړه دا اوس یې چې نه کې نو څه معنا چې کله ښه موړ شي بیا به کې چې موړ شي بیا خو مطغن اخو طغیان سرکشي په سړي کې راولي چې مسکین وي د مسکنت په حال کې د ډېرو ګناهو نه خدای پاک سړی ساتلی وي د بېوسۍ د وجې نه د تقوا د وجې نه بېوسي وي خو چې لږ دنیا ډېره شوه دستي په کور کې ټلویزیون پیدا شي دستی سودخورۍ شروع شي بیه فاسدې شروع شي چکرې شروع شي ډمان او سروزونه او سلسلې شروع شي د ځان کنټرول په مړښت کې بیا ډېر مشکل شي نو چې نن یا ډېر مصروفیت د دنیا بغاوت نشته نن عبادت نه کوي نو څه معنی هلته کې هلته خو بیا خود نشي کړی دوه دریم نن جوړې اوس مو د صحت خبره وکړه نن جوړې د جوړښت په حال کې موقع د عبادت وکړه دا اوس چې نه کې چې جوړې آیا د مرض انتظار کې مرض خو مفسدین بدن فاسدونکی عقل فاسدونکی بیا خو د مرض په وخت کې یو څه نشي کړی نن ځوان یې د ځوانۍ په وخت کې عبادت وکړه کوشش وکړه چې د ځوانۍ په وخت کې نه کې خو سپینګیرتوب در باندې را روان ده او هر من مفرد سپینګیرتوب خو سړی پانې کوي ختموي یې نه به د بیا سترګې کار کوي نه به د لاس کار کوي نه به د غوږ کار کوي نه به بیا مطالعه کړی شي نه به عبادت کړی شي یو شی به هم نشي کوي هلته خو بیا خود نشي کړی بل نن ژوندی په ژوند کې کوشش وکړه نیک عمل وکړه وروسته خو مرګ را روان ده مرګ نه بعد خو بیا عبادت نه کېږي نن فتنې نشته نن عبادت وکړه سبا د جال فتنه در باندې را روانه ده دغه خو انتظار را روان ده د داسې وخت کې به بیا عبادت کې نن دنیا ده په دنیا کې عبادت وکړه چې نه کې نو څه معنی قیامت کې به وکړي قیامت خو یو لوی غم ده فساعت اضحا ډېر لوی غم ده و امر ډېر تریخ ده په یو وخت کې خو بیا عبادتونه نشي کړی فرصت موقع ته ګوره لکه لنډ مخکې په لنډ الفاظو ویل صحت و فراغت اوس یې څه دغه تشریح وکړه موړ یې مسکنت ته مه ګوره مسکین یې مړښت ته مه ګوره ځوان یې سپینګیرتوب ته مه ګوره صحتمند یې مرض ته مه ګوره ژوندی یې مرګ ته مه ګوره د فراغت په حال کې فتنو ته مه ګوره کوشش وکړه په نیک عمل کې سرمایه جوړه کړه بیا که مریض شي د ځوانۍ صحت په حال کې ډېر اعمال کړي د مرض په حال کې که د مرض د وجې نه درنه پاتې شوه الله ملایکو ته ویې که نه چا په صحت کې څومره کړه دومره ثواب ورته وګټه ولیکه چا د مړښت په وخت کې د څومره صدقې خیراتونه کړه د خدای د رضا دپاره اراده دې وه چې ټول عمر به یې کم او بیا مسکین شوې تاوانونه درغله د مجبوریت نه درنه پاتې شو الله به بیا ملایکو ته ویې که نه چې پوره ثواب ورته لیکه نو مخکې نه سرمایه جوړه کړه